موسی علیہ السلام ته الله رب الجلال موسی علیہ السلام درخواست موسی علیہ السلام ته فرمایي یا الله چې څوک ستانه سوال کوي ته د سوای په جواب کې نو الله رب الجلال ته وی چې څوک ما نه سوال کوي اے الله زه ته لبیک حاضر ما سوای نو موسی علیہ السلام و چې زاهد در نه سوال کوي نیک سړی ذکرونه میکرونه چې کوي پیر تور د سوای نظام لبیک حاضر ما سوای موسی علیہ السلام چې روزدار د سوال کوي تو د سوای نظام ته لبیک سوای حاضر ما یو پیرا نو موسی علیہ السلام وی چې ګناګار د وی چې یا الله تو د سوای وی زور د وایم لبیک 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 وای الحمدلله تاسو مونږ چې کله وایو الله ستاسو زمونږ په جواب کې الله درې پیری وي لبیک زما بنده سوای مړه سوای موسی علیہ السلام الله ته وی اے زما رب تا ولي چې ګناګار دی نو په کار خو تاسو ته جو ویلې نه لبیک زما رونو کو دا ټول دنیا ما او تا د ګناونو نه ډکه کو او سترګې خو کار پریدي وګونه خو کار پریدي دماغ خو کار پریدي لاسونه کار پریدي بالکل د مرګ کشمکش کې او په دغه وخت کې تخپل رب ته وای اے زما الله زما نن تا ته توبه ده الله فرمایي لوجد الله تواب الرحیم زبستا ټول ګناونه ماف کما او ګیله به درته مونږ کما سپینګیرې شوې نو اوس ماته توبه وباسي سترګې د کار نه کوي نو ځکه اوس توبه وباسي غوږونه د کار نه کوي ځکه اوس توبه وباسي لاسونه د کار نه کوي الله وی نه یو سړی دی د شپې بت ته ناست دی او بت ته وایي یا صنم یا صنم یا صنم په دې دوران کې دله خوب راغی داسې سترګې غورځېدې داسې سر یې غورځېده وایي یا صمد الله ورته د عرش نه وایي لبیک یا عبدي څه وایې فرشتې وایي زموږ ربه دا سړی خو خطا شو دو خو تا ته آواز نه کو دو خو صنم ته آواز کو اے زما وروڼو اے تبلیغیانو اے علماو مړه د خدای نه خلک مه یېروئ الله ډېر مهربان هغه ورته فرمایي اے زما فرشتو چې صنم ته آواز کو سار نه تر ماښامه هغه ورته جواب نه ورکو او ما ته په غلطۍ سمد وي زه ورته هم جواب ورنکم په ما کې په بوت کې څه فرق شو الله 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 الله